په دې عجیبه او خندونکې تجربه کې یو متخصص ارواپوه دوه مسلکي ګرافیک ډیزاینران خپل دفتر ته راوبلل او بیا یې له دوی څخه د حیوانانو د مرګ څخه وروسته د هغوی د ښخولو په اړه د یو اعلان جوړول وغوښتل. د دې اعلان د جوړولو لپاره یې نیم ساعت وخت ورکړ او د کار د پیلولو څخه مخکې یې د دوی په خوا کې د میز په سر یوه بنده لفافه کېښوده او ورته یې وویل چې د ډیزاین تر بشپړېدلو مخکې یې د خلاصولو اجازه نه لري. له دې سره سم ډیزاینرانو د خپل ذهن څخه د انځورونو او رسامیو په جوړولو پیل وکړ او د دوی دماغونه د دې اعلان لپاره د یو خاص ډیزاین په جوړولو سره زیات ستړي شول. د وخت د پوره کېدو او د ډیزاین د بشپړ کېدو څخه وروسته متخصص ارواپوه په داسې حال کې راغی چې خندل یې او دوی ته یې وویل چې راوړئ څه شی مو جوړ کړي دي. کله چې یې د دوی ډیزاینونه وکتل ډیر زیات یې وخندل او دوی ته یې وویل چې هغه بنده لفافه چې په پیل کې د دوی مخې ته ایښې وه خلاصه کړي، د دې لپاره چې دوی وګوري چې دوی بعینه هغه ډیزاین جوړ کړی و کوم چې په بند خط کې له دوی څخه پټ ساتل شوی و. ارواپوه مخکې اټکل کړی و چې دوی به څنګه ډیزاین جوړوي. لومړني ډیزاینونه د ارواپوه لخوا مثبت اټکل شوي وو. مثلا هغه ډیزاین چې له یو داسې وریځ څخه عبارت دی چې څنګ ته یې ناست دی، وزرونه لري او یو رباب یې هم په لاس کې دی او پر هغه انځور باندې د ژویو جنت لیکل شوی دی چې حیوانات پکې آرام کوي. نو مخکې له دې چې تاسو ووایاست چې دا د لاس ځیرکتیا یا جادو دی، خو نه، داسې نه ده. کوم کار چې ارواپوه کړی هغه دا دی چې د دواړو ډیزاینرانو مخې ته چې کوم شیان تیریدل یا راتلل او د دوی فکر ورڅخه متاثر کېدی، هغه ټول یې معلوم کړي او په خپل واک کې یې اخیستي وه او پر دوی یې پلي کړل. زه تاسې ته واضحوم چې دا څنګه وسول. کله چې دوی په موټر کې د خپل دفتر پر لور راوغوښتل، دوی یې د یو ژوبڼ مخې ته راتېر کړل او په لاره کې یې د دوی مخې ته د ماشومانو یوه داسې ډله تېره کړه چې د هغوی پر کالیو باندې د هغه رباب عکس رسم شوی و کوم چې دوی وروسته په خپل ډیزاین کې رسم کړی. حتی هغه کلمه چې دوی په خپل ډیزاین کې لیکلې وه هغه هم دوی دفتر ته د راتلو پر مهال پر لارې لیدلې وه. فکر وکړئ، اوس که دغه موضوع ته په یو بل ډول نظر وکړو، پوهیږئ چې ته د یو عادي وګړي په څیر هره ورځ له زرګونو هغه شیانو سره مخامخ کېږې چې هغه ستا دماغ ته داخلیږي او ته دا فکر کوې چې دغه شیان پر تا باندې هیڅ اغیزه نه لري. خو له بده مرغه دا په حقیقت کې هغه نرم ځواک دی کوم چې تا او ستا ژوند دواړه په خپل واک کې اخلي. د پردې تر شا فکر ته داخليدونکي شیان. پر فرعي شعور باندې د معلوماتو اغیزه. کوم خلک چې پر انسټاګرام باندې فحاش او فیشني شخصیتونه تعقیبوي، ته ګورې چې هغوی دغه فحاش او لیدل کېدونکي څه خوښوي. نو له یو څه مودې وروسته دغه لیدل کېدونکي څه پرته له دې چې دوی ورباندې پوه سي پر دوی باندې اغیزه کوي. حتی داسې یو وخت راسي چې بعضې له دوی څخه دا فکر کوي چې بې ستري زموږ اصل دی او ستر کول شرم او وروسته پاته والی دی، لکه څنګه چې نن سبا اورو. دا طبیعي خبره ده چې ته ستا میرمن او د کورنۍ غړي دي خلک وویني، نو د هغوی ښایست ستاسو څخه څرنګه پټ پاته سي. دغه معلومات د یو نرم ځواک په څیر دي چې د دوی فکر په بشپړ ډول وربدلوي. په یوه تجربه کې چې محققانو د زده کوونکو پر یوه ډله باندې په امریکا کې ترسره کړه، شاګردان یې په دا خبره قانع کړل چې دوی ته به وړیا شراب او الکول ورکول کیږي ترڅو پر دوی باندې د دې شرابو تاثیر مقایسه کړي او بیا محققانو دوی ته د شرابو پر ځای ګاز لرونکي اوبه ورکړي او طبعا دوی یې په دې خبر نه کړل. بیا زده کوونکو پرله پسې څو بوتله ګازي اوبه وڅښلې او دا احساس یې کاوه چې دوی نشه سوي دي. فکر وکړئ، حتی تر دې چې کله له دوی څخه پوښتنه وسوه چې دوی څو بوتله اوبه څښلې دي، د دوی دا هم نه و په یاد. او بعض له دوی څخه چې له نشې څخه هم راووتل ویل یې زما په یاد نه دي چې څو بوتله مې څښلې دي، ښایي چې 15 بوتله مې څښلې وي. او حقیقت دا و چې کوم شی چې دوی څښلی و هغه له ګازي اوبو څخه پرته بل څه نه و. او دا د دې خبرې یوه لنډه تشریح ده چې هر هغه څه چې ستا حواسو ته داخلیږي ستا عقل هغه په یو ډول یا بل ډول تصدیقوي، که څه هم هغه درواغ وي. او په دې کې هیڅ شک نسته چې دا فلمونه، ټولنیزې شبکې او کارتونونه او نور ډیر شیان پر عقل باندې ډیر تاثیر لري. دغه ټول فکر ته داخليدونکي شیان چې موږ یې هره ورځ ګورو پر موږ او زموږ پر عقل باندې او زموږ پر چلند باندې ډیر اغیزه لري، پرته له دې چې موږ په دې پوه سو چې په اصل کې داسې معلومات شته چې پر موږ باندې اغیزه لري. اوس مهال داسې خلک هم شته چې هغوی هیڅ کله دا نه مني او وایي چې هیڅ داسې معلومات نسته چې زموږ عقل ته داخل شي او پر موږ باندې
تولیدي اغیزه ولري، لکه څنګه چې د انمي په برخه کې پیښ شول. د دې ډول ګډوډو معلوماتو اغیزه پر کورنۍ باندې. یوې مېرمنې هر وخت د خپل خاوند څخه شکایت درلود چې هغه له دې سره سم چلند نه کوي او ستاینه یې نه کوي. که څه هم مېرمن له هغه سره هم هغه ډول چلند کوي څنګه چې د یوې مېرمنې سره ښایي، خو بیا هم خاوند د دې دومره ستاینه نه کوي څومره چې پکار ده. کله چې دا مېرمن یو رواني ډاکټر عبدالرحمن ته ورغله، هغه پوه شو چې د دې خاوند هره ورځ پر داسې یو سړک باندې تېرېږي چې هغه کاملا د ښځینه هنرمندانو د تابلوګانو او په نورو رنګارنګ عکسونو باندې ډک دی. هغه وخت د دې سترګې خلاصې سوې او ډاکټر عبدالرحمن وویل که د دې سړي واده د ښکلا د ملکې سره هم سوی وای، بیا به هم د زیاتو فکري مدخلاتو او ډیرو بربنډو عکسونو د لیدلو او هغه له خپلې مېرمنې سره د مقایسې کولو په سبب خپله ښځه ورته ښایسته نه ښکارېدل. که څه هم د دا سړي واده د ښکلا د ملکې سره سوی وای، بیا به هم خپله ښځه ورته ښایسته نه ښکاره کېدل، تر څو د خپلو سترګو حفاظت یې نه وای کړی او دا شیان یې له خپله فکر خارج کړي نه وای. لکه څنګه چې همدا د مسلمانانو ځوانانو حال دی. تاسو وینئ چې هره ورځ پر ټیک ټاک او نورو ټولنیزو شبکو باندې د دغه موادو په کتلو سره یې زړونه تور شوي دي، پرته له هغه خلکو چې الله جل جلاله رحم پرې کړی دی، حتی چې د لمونځ د ادا کولو طاقت هم نه لري او د دوی اړیکې د مور او پلار او د مېرمنې سره د خاورو سره خاورې کوي. دا ټوله د هغه فکري مدخلاتو یا ګډوډو معلوماتو نتیجه ده. حتی کوچنیان هم له بده مرغه د دې ورځني معلوماتو له تاثیر څخه محفوظ نه دي. په نړۍ کې د کوچنیانو او رواني ناروغانو د ډاکټرانو ډلې دا منلي دي چې له 0 څخه تر 3 کلونو پورې هیڅ کوچني ته دا مناسبه نه ده چې هیڅ ډول سکرین ته وګوري، او له 3 کلونو څخه تر 6 کلونو پورې کوچنیان کولای شي چې هر ورځ یوازې 20 دقیقې انځوریزې وګوري. هغه هم باید تعلیمي مواد وي او د حقیقي انسانانو په صورت کې وي. کارتون باید نه وي. فلم کتونکي باید ښه ورته ځیر سي. له 6 کلن څخه بیا تر 12 کلن کوچني پورې 9 دقیقې هر ورځ انځوریز توکي کتلی سي. هغه هم باید ګټور او بیلابیل غوره شیان وګوري، او له 12 څخه تر 18 کاله پورې هر ورځ 1.5 ساعت انځوریز توکي کتلی سي. البته دا وینا د هغه چا دپاره ده چې دا خبرې عملي کولی سي، خو زموږ په کورونو کې دا خبرې یو ساینسي افسانه ګڼل کیږي. دا ځکه چې کوچنیان له کارتون او د حقیقي انسان د ویډیوګانو یا د نور بیلابیلو شیانو له کتلو څخه ډېر اغېزمن کیږي، او دا د دوی په ذهنونو کې ډارونکي فکرونه را پیدا کوي. او کله چې له یو کوچني څخه دا وپوښتل سي چې تاسو څه شی جوړېدل غواړئ، ځواب به یې دا وي زه غواړم وژونکی سم، ځکه چې زما وژل خوښ دي. کله چې ما د وژنې سریال وکتی، د هغه راوروسته مې وژل خوښیږي. دا هر څه د لویانو لپاره په جوړو شویو جنګي فلمونو کې لیدل کیږي. پر کوچني باندې د فلمونو اغیز. د مثال په توګه دغه صحنه د 2 کوچنیانو اړوند ده. دغه سپینکالی کوچنی د فلمونو او نورو صحنو سره عادت شوی دی او تر پایه یې تعقیبوي، او هغه بل کوچنی بیا سکرین یا تلویزیون ته بیخي پام نه کوي. تاسو وګورئ چې څنګه دویم کوچنی له بل کوچني سره لوبي، حرکتونه او مینه کوي. هغه بل کوچنی له خپل ماحول څخه بې خبره او ډوب دی، لکه یوې بلې دنیا ته چې رسېدلی وي. دغه پر کوچنیانو باندې د ډیجیټل لوبو، جنګي انځوریزو، کارتونونو او خیالي نړۍ اغیز ده. موږ مخکې وویل چې تاسو هره ورځ په خپل شاوخوا کې له زرګونو معلوماتو فکر ته داخلېدونکي شیانو سره مخامخ کیږئ، او دغه معلومات ستاسو د حسي قواوو له لوري ستاسو عقل ته داخلېږي، لکه لیدل، لمس، څکل او بویول، او د دې داخلېدونکو شیانو تاثیر ستاسو په چلند باندې بدلیږي او یو ناورین منځته راوړي. اوس خبره دا ده چې میلیونونه لیدل سوي څه په میلیونونو چلندونو باندې بدلیږي. په داسې وخت کې ځان په دې قانع کول چې دا چلند سم دی او ښه چلند له غلط چلند څخه بیلول ډېر ستونزمن کار وي. یوه تجربه چې تاسو به باور پرې ونه کړئ تاسو ته دا واضحوي چې لیدل کېدونکي شیان ستاسو په چلند باندې څنګه اغیزه لري. تجربه کوونکو یو روزنیز کورس چمتو کړ چې عنوان یې پر نورو باندې د اغیز ډول و، او دغه تجربې په جریان کې یې ګډونوالو ته داسې موسیقي ور واورول چې په بیکګراوند یا شالید کې یې د یوازې په خپلو خوبونو عمل وکړه کلمه تکرارېدل، او د کورس په پای کې یې ټول ګډونوال په نوبت سره له یوې دروازې څخه خارج کړل چې دا کوڅه یوه خالي سړک ته وتلې وه. د دوی تر مخ یو کس تېرېږي چې 2 بستې یې د پیسو څخه ډکې په لاس کې نیولې دي، او یوه ټاپه چې ورباندې لیکلي وو خپل کار وکړه ویني. هغه کلمه چې دوی په تجربه کې په څو ځله اورېدلې وه، په فکر کې یې ښه ټینګه سوې وه او د دوی پر شعور باندې یې اغیزه کړې وه. له دوی څخه په 4 کې 3 کسانو له هغه سړي څخه چې له بانک څخه راوتی وو او په لاس کې یې پیسې وې د هغه اسلحې په زور چې دوی د کورس په جریان کې ترلاسه کړې وه د غلا اقدام وکړ. طبعا دا د یو داسې چا کار و چې تجربه ورباندې کېدل. ښه
ورته ځیر سئ چې څرنګه یو کس چې له یو داسې تجربې څخه راتېر سوی و چې عنوان یې و پر نورو باندې د اغیزې ډول او په پای کې له یو عادي وګړي څخه په یو غله باندې بدلیږي او بندیخانې ته انتقالیږي. د دې لامل ټول هغه شیان دي چې په دې کورس کې د مخې ته راغلي وو. طبعا دغه ګډونوال باند ته انتقال نشول ځکه چې خوشبختانه دوی د یوې تجربې برخه وه. څنګه خپل ځان له نفوذي توکو څخه وساتو؟ ځان راټینګول، صبر او پوښتنه. موږ مخکې ویل چې ستاسو پر وړاندې هر څه ډیزاین سوي دي ترڅو په تاسو کې تمه پیدا کړي. که چیرې ته دا زده نه کړې چې څرنګه له دې تمو څخه ځان وساتې او له خپل ځان څخه پوښتنه وکړې چې د دې ګټه څه شی ده، نو ته به داسې ژوند وکړې چې ستا کامل ژوند به د تجارتي لوګوګانو او مالي بنسټونو په تصرف کې وي، بلکې ته به داسې یې لکه د رمې یو پسه. ته باید پوه سې چې څوک او څوک ستاسو کور ته داخلیږي. که چیرې ته یوه ماڼۍ ولرې او تا ته داسې خلک راسي چې بعضې له هغوی څخه ته پیژنې او بعضې نه پیژنې، نو اول کار چې ته یې ترسره کوې هغه به دا وي چې د راتلونکو خلکو لپاره یوه دروازه جوړه کړې ترڅو یوازې پیژندل سوي خلک داخل سي. کیدای سي چې د دا ناپیژاندو کسانو څخه یو یې لوی قاتل وي او که داخل سي نو تا به ووژني. خو عجیبه دا ده چې له موږ څخه اکثر کسان دغه قاتل خپل کورونو ته په مجازي معنا باندې داخلوي او هر فکر ته داخلېدونکی شی چې دوی ته راځي هغه قبلوي. دریم، پوهاوی. خپل لومړیتوبونه وټاکئ او خپل ژوند پر سالمو بنسټونو جوړ کړئ. ځان پوه کړئ او د زده کړې څخه مه پر شا کیږئ او هغه سوالونه چې تاسو یې په دنیا کې ځوابوئ داسې فکر وکړئ چې تاسو یې په آخرت کې هم ځوابوئ، ځکه چې دا پاتې کېدونکي دي. قدرمنو ملګرو، په پای کې موږ ته خپل هغه څه ولیکئ چې ستاسو پر ژوند باندې اغیزه کړې وي او دا چې تاسو به څنګه هغه اغیزې له منځه وړئ. خپل نظر مو هم په کمنټ کې راسره شریک کړئ. انځوریزه در سره خوښه او نشر کړئ. د خدای پامان. عجبك المقطع، لا تنسى الاعجاب به ودمتم في امان الله.